د امام قتیبه ابن سعد له دارالعلوم څخه 50 تنه زده کوونکي د دیني زده کړو او د قرآن کریم له حفظ کولو وروسته فارغ شول. د اسلامي امارت سیمه ییزو چارواکو چې په دې پروګرام کې ګډون کړی ویلي چې د اسلامي علومو وده او دینی مدرسو جوړول د اسلامي امارت له لومړیتوب څخه دی. د محلي ښوونکو لپاره روزنیز سیمینار د کندوز د پوهنې ریاست سره په همغږۍ د افغانستان د بیا رغونې تعلیمي بنسټ د امام صاحب په ولسوالۍ کې د 60 تنو ښوونکو لپاره د ظرفیت لوړولو روزنیز سیمینار وړاندې کړ. روغتیایي مرکزونو ته د دشتیارچي ولسوال د مسؤلینو ټینګار د دشتیارچي ولسوال مرستیال مولوي جمعګل خلکو ته د ښه روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د روغتیایي کلینیکونو څخه لیدنه وکړه. د کندوز ولایت په چاردري او دشتیارچي ولسوالیو کې د خوراکي توکو په بدل کې د کار پیل. د WFP دفتر د خپلو پرمختیایي او بشردوستانه پروګرامونو سربیره په چاردري او دشتیارچي ولسوالۍ کې د کار په بدل کې د خوړو د ورکړې پروګرام پیل کړی دی. په دې پروګرام کې 1600 کسان په کار ګمارل شوي چې د کانالونو د پاکولو او د سړکونو د جوړولو په برخه کې به د خوراکي توکو په بدل کې کار وکړي. د امنیتي سرتیرو په شمیر کې 1500 ځوانان اضافه کیږي. د چارواکو په وینا دغه ځوانان د شمال ختیځې حوزې په شمالي ولایتونو کې د جلب او جذب مرکز لخوا استخدام شوي او د پولیسو د روزنې په مرکز کې به د مسلکي، نظامي او ایډیالوژیکي کورسونو له زده کړې وروسته به بیا په خپلو ولایتونو کې په دندو وګمارل شي تر څو خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي.